راغلو دغه ورپا دوکانداري دې شي بیخي ښه ده خرابه پکې ناست السلام علیکم جوړ په خیر صحت دې ښه دی خیر و خیرت دی ته خو ځوان سړی ښکارې که نه نو چې ځوان یم نو ځوانۍ کې د احتیاج یې نو څه به یې کوې څنګه هو نو احتیاج یې لاس پښه دواړه کار نه کوي لاس دې کار نه کوي نه لاس کار کوي نه پښه کار کوي ها او د راځه هر چا احتیاج یې نو څه به یې کوې چا تاسو ته مې زنګون اول چې راشئ زما باسخاست وکړې دا د ماشومان دي ټول دا ماشومان دي وو یا دوه دانې مکتبه ته تللي دي سبق ته تللي ماشاءالله دوه پکې سبق ته تللي او دا دوه د مشری دی دا مشر ستړی مه شي بچی ورکړه جوړ په خیر بیبي ستړی مه شي ورکړه هغه چا چې راکه هغه تم ستړی مه شي دغه لاس راکه دغه ښي لاس هغه بل لاس دې خالونه مې کې دي ستړی مه شي تم ستړی مه شي دا به بدماش وي چال دی ښه انشاءالله څه شوي دي دې پښې په دې لاس دې څه زه شوي ایران کې د 15 منزل نه راوغورځېدم ایران کې د مزدوري دپاره تللي وو 15 منزل نه راوغورځېدم بیا داسې حالات باندې شو نو دا لاس دی دا لاس دا پښه دواړه دا یو خو بدن بیخي یعنې کار نه کوي دا ماشومان د تا دي دا ماشومان زما دي و شکر دا دی تا ته پراته دي بس موږ ته پراته دي مړی خدای را رسوي که نه خدای را رسوي او مړی خدای را رسوي دا کور دا کور د بل چا دی هغه ما ته ویل دا زما کور ساته د حکمانځي کور دی د جلال آباد هغه لاړ ما ته ویل دا زما کور ته راځه دا ماشومان خلک شیشې ماتوي راځه دا کور که نه مخکې دغه برځه کې یوه کوټه کې اوسېدل بیا چې دا راشي پسرلی بیا یو داسې یو خوشي کور خیر څو زمن دي دي یو زوی مې دی او مې لورګانې دي شکر دی ودې لورګانې دي ماشاءالله او دا یو زوی دی یو زوی مې دی ته راشه بچیه مخکې راشه تم مخته راشه جمپرونه ممپرونه هم خو لا نه دي اغوستي چې پیسې نه وي نو چې شي بیا واخلي خیر ده الله بار څه وکړي الله دې ژوندی لري څه کوی چې خلاصه خبره وکړه دا ورونه دا خویندې دې ویني که نه ته ماته ووایه چې څه کوی چې څو پورې دغه وت ورسرې او ورسره دا یو زوی دی او یو د خپله مېرمن در څو پورې او یو ته چاته احتیاج نشته بس خپل دغه د لاس او دغه د زوی کار دی او چاته احتیاج نشي الله دې ژوندی لره نو زما دې تاسې کار ماته جوړ کړی دا خبره نو تاسې راته جوړ کړئ زه خو نور احتیاجي نه به خلاص احتیاجي نه څه کوی شي دوکانداري یا د خبره داسې زما د وسې توفیق کار ته د خپل له وسه دې خلکو ته ووایه ښه چې هغه شی درته وکړو غرفه درته کیدو سودا پکې څه شی خرڅوی شي او ریړۍ درته کیدو تر څو پورې بیا چاته احتیاج نشي زنګ وهې چې زما ماشومان دی او زه معذوره یم ورپا دوکانداري دې شي بیخي ښه ده خرابه پکې ناست وه د خبره چاته به نه کته کېږو نه پورته پوه شوې دلته دې محله کې کیږي که بازار کې نه بازار کې دلته نه او څه شی پکې خرڅوي چې اخلي دغه یو جاولې و مثال بسکټ و دغه شی نه کیک و دغه شی نه چې دا څه لګي که نه دغه شی نه باید پکې دغه ځای درته معلوم دی چېرته ځایونه کېدو ډېر دي ځایونه څه مشکلات نشته او ځایونه شته او ځایونه شته ځای ته موږ ته پیدا کړو نور به موږ د ورونه درته صحیح ده برابر صحیح ده هېڅ مشکل نشته د ورور ډېر زنګونه ماتولي تقریبا څو میاشتې کېږي اصل پروس کال راایسته مې زنګونه په عذاب کړی خیر په هر صورت موږ ته خو زنګونه زیات راځي د سکرین نمبر ته زنګونه خلک زیات وهي بعضې پکې مستحق وي بعضې نه الله دې ټول ته هدایت وکړي نو راغلو دغه وبخه خیر په هر صورت الله به خیر کړي دا راځي موږ او تاسو بس دا د دنیا مشکلاتونه دا بس خیر دا راځي پکې نه هېڅ خبره نشته نو دا عجز په دغه حل دی خپه دې وچه ده ښه مې یعنې هغه بلې نه خواره ده ډېره د دې او دغې بیا ډېر فرق خیر اوس هم تکړه نه شکر ده نه نه تکړه هېڅ به اوس نه مې کوې سوال نه دی کړی خو خدای پاک او یار دا هم سوال نه دی دا همدردي ده نه شکر دا د ورونو پوه شوې دا موږ ستاسو افغانانو مسلمانانو ورور دي پوه شوې دا د همدردي ده چې خپل ورونو وطندارانو سره په دغه سختو شرایطو کې چې موږ سره دومره بس ښه کوي پوه شوې فقط د دغه د تورسرو او دغه یو زوی او د معیوب ورور ښه ماشاءالله ښه تکړه ځوان دی خو وخت راځي په هر چا راځي په ما هم راتلی شي په تا هم راتلی شي په هر چا راتلی شي نو موږ به تاسو ته دعا کوو دی دا ماشومان به هم دعا درته کوي فقط یو غرفه ورسره سودا دا به ورته اچو چې بل ځل لا زو انشاءالله تسلیمو به دا ورور او دا زوی به ملتزي او دغه تورسرو سرپرستي لپاره یو مړی روزي الله دې ته په هغه وسیله باندې ورکوي نو که چېرته غواړئ مرسته ورسره وکړئ وټساپ نمبر یې شته سکرین باندې آنلاین مرستو لپاره لینک هم درته ښکاري موږ سره رابطه وکړئ انشاءالله بل ځل به راځو او دا ورور به
څه غوښتنه به ورته پوره کوو ځکه دا خل داسې دی چې ډېر احتیاط نشي چاته لاس نه نیسي چاته نه وایي چاته به وایي بس څه به چې کوو احتیاج نه نو دا خبره قرار وي مړی ډوډۍ او مړی رزق والا درکې او چې احتیاج نه نو چی به چې احتیاج هر چاته غږ کوي پوه شوې بالکل دا د مسلمانانو ته لازمه ده بالکل چې د خپل ته زمونږ ورور یې ورور دا ژوندی لره خیر چېرته مسلمانان ټول داسې دی حدیث شریف ده لکه د یو بدن په شکل باندې که چېرته یو بدن کې سترګې وخوږي ټول بدن خوږېږي نو که ته نارامه یې دا ورونه خویندې هم نارامه یې فقط د دې ماشومانو لپاره به انشاءالله تا سره مرسته کوي دا واړه بچي چې دي ټول ګوره داسې شپږ یو کال فرق تر منځ نه دی داسې هغه پای دی دغه خبره بس دغه ټول دغه ورور ته هغه دي نو سترګې په لار دي انشاءالله موږ به در سره د دوکان مرسته کوو صحیح ده نو هغه ورونه چې مرسته نشي کولی ویډیو سره شریکه کړه تر څو پورې دې ته یو کار روزګار زمینه مساعده شي او اجر او مستحق خاوندان تاسو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله